Muslim English Language Institute. My favorite university. دانشگاه مورد علاقه من. زما د خوښې وړ پوهنتون. Kabul University is my favorite. دانشگاه کابل پوهنتون مورد علاقه من است. کابل پوهنتون زما د خوښې وړ پوهنتون دی. I like it a lot. من آن را بسیار دوست دارم. زه ډېره مینه ورسره لرم. It is the oldest and the largest university in Afghanistan. این دانشگاه بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه افغانستان هست. دا په افغانستان کې تر ټولو لوی او پخوانی پوهنتون دی. It was established in the year 1930. که در سال 1330 میلادی تأسیس کردید. چې په 1930 کال کې جوړ شو. It provides education to many students from different provinces of Afghanistan. این دانشگاه به دانشجویان ولایات مختلف افغانستان دانش ارائه می‌کند. په دې پوهنتون کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو محصلانو په زده کړو بوخت دي. It has many blocks for teaching and many hostel rooms for students to stay in. دانشگاه کابل دارای چندین بخش تدریسی و لیلیه، چندین اتاق دارد که برای سکونت دانشجویان می باشد. کابل پوهنتون ګڼ شمېر تدریسي ودانۍ او د محصلانو د اوسېدلو لپاره په لیلیه کې ګڼې خونې لري. It has excellent and qualified teachers in different fields such as medical, engineering, literature, and management. دانشگاه کابل دارای اساتید خوب و با تجربه در رشته‌های طب، مهندسی، ادبیات و مدیریت می باشد. کابل پوهنتون د طب، انجینري، ادبیاتو او مدیریت په برخه کې ښه او تکړه ښوونکي لري. Every year, it accepts many students who pass the entry test for different departments. این دانشگاه همه ساله محصلان زیادی که در امتحان کانکور کامیاب می شوند را در دپارتمنت های مختلف می پذیرند. دا پوهنتون هر کال ګڼ شمېر هغه زده کوونکي چې په کانکور ازموینه کې بریالي شي په بیلابیلو رشتو کې مني. Students of Kabul University say that it is one of the best universities in Afghanistan. دانشجویان دانشگاه کابل میگویند که این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه‌های افغانستان است. د کابل پوهنتون محصلان وایي چې دا پوهنتون د افغانستان یو له بهترینو پوهنتونونو څخه دی. All students like Kabul University a lot. همه دانشجویان دانشگاه کابل را دوست دارند. ټول محصلان له کابل پوهنتون سره مینه لري.